بسم الله الرحمن الرحيم. ضمائر بحث شروع سلور قسم ضمائر مولستل پنځم قسم ضمیر مجرور متصل. مجرور متصل ته مجرور زکوای چې دا به یو قسم وي د مجروراتونه. متصل ورته زکوای چې د خپل عامل سره به پیوسته وي. او مجرور متصل ضمیرونه په دوه قسم دي. یو مجرور متصل بحرف جر لکه دلته لی لنا لک لکما لکم لکی لکما لکن له لهما لهم لها لهما لهن. دویم مجرور متصل باسم یا بمضاف. مجرور متصل بمضاف یا باضافت هر نوم تاسو ورته. مجرور متصل باضافت. غلامی غلامنا غلامک غلامکما غلامکم غلامکی غلامکما غلامکن غلامه غلامهما غلامهم غلامها غلامهما غلامهن. واوشی بخبر. مجرور متصل ته مجرور زکوای چې دا به یو قسم وي د مجروراتونه. متصل ورته زکوای چې د خپل عامل سره پیوسته وي. دا په دوه قسم دي. یو متصل به حرف لکه دلته لی ما لرا واحد متکلم لنا من لرا جمع متکلم لک تا لرا واحد مذکر مخاطب لکما تاسو دو سړو لرا تسنیه مذکر مخاطبین لکم تاسو ټول لرا جمع مذکر مخاطبین لکی تایوی خذ لرا واحد مؤنث مخاطبه لکما تاسو دو خذ لرا تسنیه مؤنث مخاطبتین لکن تاسو ټول خذ لرا جمع مؤنث مخاطبات له واحد مذکر غائب هغه یو سړی لرا واحد مذکر غائب لهما دو سړو لرا تسنیه مذکر غائبین لهم هغه ټول سړو لرا جمع مذکر غائبین لها اغیوی خزل را واحد مؤنث غائبه لهما غدو خزل را تسنیه مؤنث غائبتين لهن اغطول خزل را جمع مؤنث غائبات. دا د ضمیرونو تعین مې درته وکړه. په لی کې ضمیر کم یو دی یا لنا کې لکا کا کما کم کی کما کن هو هما هما هم هما هن. دا ضمایر دي. دا خبره ور سره یوز دکا دا مجرور منفصل ولی ناراضي. دا نور ټولو کې منفصل او متصل نه وي په دلته منفصل ناراضي. نو دا ځکه چې مجرور منفصل ځکه ناراضي چې حرف جر عامل ضعیفه دی. حرف جر که چرته معمول ور سره یو ځای وي نو جر ور کولای شي عمل پکې کولای شي. او که یو ځای نه وي نو بیا پکې عمل نشي کولای. تاسو په خبره پوه شئ. مجرور منفصل ځکه نه راځي چې حرف جر عامل ضعیفه دی. په معمول متصل کې عمل کولای شي او په معمول منفصل کې عمل نشي کولای. خبره پوه شئ. د دې ټولو ضمایر سره متعلق یو خبره چې دا ضمایر ولی مبنی دي. اسم غیر متمکن دی کنه. اسم غیر متمکن هغه دی چې د مبنی الاصل سره مشابه وي. نو د دې ضمایر مشابهت په څه کې دی؟ د چا سره دی؟ نو دا حاله به تاسو ته یادېږي چې تاسو مبنی الاصل نه وي هیر کړی. مبنی الاصل څو شیزونه دي؟ کم کم دي؟ دا چاته چې نه یاد داسې خبرې وکړي بس انور سره ځان تیل چاته یادګیره کړه. امر معروف نه امر بالمعروف حاضر عبد القادر یاد است
مبنی الاصل چند تا است؟ 3 چیز است. کدام جمله معروف نه، امر حاضر معروف، فعل ماضی، جمله حروف. مبنی الاصل څو شي نه دي؟ سبا او امر حاضر معروف. تاسو په خبره پوه شوي کنه شوي؟ لکه نو ما ویل چې دا ولی مبني دي. وجه د بنا د ضمایرو هغه دا ده چې د دې مشابهت دی د حروف سره، لکه څنګه چې حرف په خپل معنا باندې دلالت کولو کې بلې کلمې ته محتاج وي، نو دارنګې دا ضمایر هم چاته محتاج وي؟ مرجع ته محتاج دي. چاته؟ یعنی چاته چې ضمیر ورګرځي. نو په احتیاج کې مناسبت شو، حروف خو مبني وو، نو دا ضمایر هم څه کړل؟ دی واورئ. مولانا مضمرات ولی مبني دي؟ ځکه د دې مشابهت دی د حروف سره، لکه څنګه چې حرف په خپل معنا باندې دلالت کولو کې بلې کلمې ته محتاج وي، نو دارنګې ضمایر مرجع ته محتاج دي. نو په احتیاج کې مشابهت شو، حروف خو مبني وو، نو ضمایر هم څه کړل؟ څوک به وایي یو ځوان دا خبره دا ما چې وکړه؟ ضمایر ولی مبني دي؟ ځکه د دې مشابهت دی د حروف سره. پس کې په احتیاج کې څنګه چې حرف په خپل معنا باندې دلالت کولو کې بلې کلمې ته محتاج دي، نو دا غرنګې ضمایر مرجع ته محتاج دي. نو حروف و مبني و دا هم څه شو؟ بس دا سبق دی ستاسو. سبا به ان شاء الله که جون باقي او زما صحت برابر ما باندې لږ ذهني بوج دی، دا خبرې چې کوم نو بس سمې نشم کولی، زور غواړي. نو تاسو نه به دا ټول 15 قسمونه اورو د خیره، او ورسره به قرآن کې یو 15 ضمایر معلوموو چې روایخ لو تعین وکړو. خبره پوه شوئ؟ نو دا شته سبق زده کوي. وبالله تعالی التوفیق.